انګریز مو ګوره د میوند په یوه ټپه مات کړلو او روسان مو ټینګو ایمانونو په جذبه مات کړلو او قصیده وکړه ننداره او نن یې حال وګوره او امریکایان هم زما او ستا سنګر ښایسته مات کړلو. د زابلي ځوانانو او اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د زمري 28مه د انګریزي ښکېلاک څخه د ازادۍ 105مه کلیزه په مشاعره سره لمانځل کیږي. په یاده مشاعره کې تر زیاته بریده د ازادۍ اخیستلو په هکله د شاعرانو، لیکوالانو او راغلي ځوانانو لخوا حماسي شعرونه وړاندې کېدل چې د خلکو له لوري د تشویق په موخه په نارو بدرګه کېدل. ساه به مې وخیږي د مینې جانان نه ختموم، وزر به سوځوم رشته د اسمان نه ختموم. د ازادۍ بیرغ رپانده به په زړو کې ساتو، د بل لپاره به په کور کې افغان نه ختموم. سر پر سر امپراتورۍ راماتې شوې، امریکا او ناټوګۍ راماتې شوې، د ملالې په ټپه راویښ ځوانان شول، دړې وړې په میوند کې انګریزان شول، نه په زور او نه په زر د چا پروا کړي، خیرات نه غواړي په وینو دا سودا کړي. بیګا د چا نوم وام خیستو ګلاب په یاد راغلم، د خدای په دین قربان شهید زینب په یاد راغلم. شکر لکلی مدور تور ماښامونه ورک شول، ستا په راتلو مو د ژوندون واړه غمونه ورک شول، ستا په راتلو مو د ژوندون واړه غمونه ورک شول. زه داسې نه وایم چې شرنګ دې نه وي، شور دې نه وي، زه داسې وایم چې ظلم زیاتی زور دې نه وي، او بیرغ دې هغسې د غرونو په سر ورپېږي، بیرغ دې هغسې د غرونو په سر ورپېږي، بیرغ هم هغسې اوچت غواړو نو سکور دې نه وي. موږ په تاریخ کې ازادۍ لرو، په دغه ویاړ څو رخصتۍ لرو، دا د باتورو افغانانو کور دی، د شملورو شازلمیانو کور دی، یو څو سړو مو انګریزان ایستلي، له دغې خاورې په ارمان ایستلي، څوک چې دي تللي بیا راغلي نه دي، بیا یې تر شا موږ ته کتلي نه دي. له ستونزو په امان غواړو نور خپل افغانستان، لنګر خزان دې لرې وي دا ګل افغانستان. له ستونزو په امان غواړو نور خپل افغانستان، له ستونزو په امان غواړو نور خپل افغانستان. په جوړه شوې مشاعره کې د زابل د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امیر له شاعرانو او ترانه ویونکو وغوښتل چې اوس باید ټول په ګډه سره د ازادۍ ساتلو مفکوره راتلونکي نسلونو ته انتقال کړو او د افغان ملت د قربانۍ کیسې ورته د شعر په ژبه وکړو. نو د داسې ورځو لمانځل په دې معنا مهم دي چې ترڅو موږ د خپلو اتلانو کارنامې راتلونکو نسلونو ته ورسوو، ترڅو دوی هم د دوی په قدمو باندې ګامونه کښېږدي چې اسلامیت، انسانیت او افغانیت لپاره کار وکړي. زابلي شاعران هم داسې مشاعرې جوړول خورا ګټورې بولي او غوښتنه کوي چې شاعران باید خپل مسؤلیت په ښه ډول سره ادا کړي، ځکه شاعر د ټولنې ترجمان دی. د شاعر مسؤلیت په ټولنه کې دا چې باید د اسلام ته کار وخت که قلم چلوي، که ترنم کوي، که هر څه کوي، خدا خو د ولس ترجمانان دی، باید هغه داسې ترجماني وکړي چې هغه الله ته هم قبول او د الله رسول او د الله له قوانینو سره مطابق وي، نو دغسې خدمت وکړي او په ټولنه کې خو ډېر زیات ښه اثر لري، مثبت اثر لري. د فرهنګي پروګرامونو په وده کې او د پښتو ژبې د بډاینې لپاره ورته ادبي پروګرامونو مجالس ډېر مستر تمامیږي، ځکه په دې کې نوي کلموال، نوي ادبپال او نوي لیکوالان د خپلو افکارو، د خپلو ذهنونو هغه کومه زیږنده ده هغه د وړاندې کوي او د پښتو د بډاینې لپاره کار کیږي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د اسد 24مه د امریکایي یرغل څخه د ازادۍ ورځ هم په زابل کې د نورو ولایتونو په څیر په خورا شانداره مراسمو سره ولمانځل شوه.